د طالبانو خپلمنځي اختلافات له 215 میوند قل اردو شاوخوا 300 طالب جنګیالي وتلي دي. سلام، وخت مو بخیر. هلمند کې ځایي سرچینې وایي چې شاوخوا 300 طالب جنګیالي له 215 میوند قل اردو څخه وتلي دي. ځایي سرچینې پنجشنبې د لیندۍ پر 24مه نیټه 800 ورځپاڼې ته ویلي چې په هلمند کې د طالبانو قمندانانو له کندهاري طالبانو سره له سپکاوي ډک چلند کړی چې له امله یې هغوی 215 میوند قل اردو پریښې ده. یوه ویډیو هم چې د 800 ورځپاڼې لاسته ورغلې ښایي چې طالب جنګیالي د پوځي موټرو له یوه اوږده کاروان سره په هلمند کې د طالبانو له قول اردو وځي. په دې ویډیو کې یو طالب جنګیالی وایي دا زرقاوي و چې مجاهدین یې خوښ او راضي ساتل. ظاهرا زرقاوي په هلمند کې د دې ډلې په قل اردو کې د طالبانو یو ناراضه قومندان دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو ترمنځ اختلافات بې مخنۍ نه دي. تر دې وړاندې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د طالبانو یو شمېر قومندانان له دغې ډلې جلا شوي دي.